مولوي عبدالحق حقانی د میدان وردګ ولایت پوهنې رئیس په توګه نوې دنده پیل کړه. په پیژندغونډه کې د پوهنې وزارت د تضمین کیفیت مرستیال مولوي عبدالخالق صادق وویل میدان وردګ یو علمي او کلتوري ولایت دی. نوموړی زیاتوي چې د پوهنې برخې اداره کول تر ټولو دروند مسؤلیت دی. د میدان وردګو غیر ولس، د میدان وردګو باتور ولس، د میدان وردګو مجاهد ولس، د میدان وردګو کلتوري علمي او قدري ولس، دا هغه ولس ته چې دوی په 20 کلنه د اشغال دوره کې الحمدلله د جهاد په ډګر کې هم امتحان ورکړی او هلته یې هم برعت حاصل کړی او د تعلیم په ډګر کې امتحان ورکړی. نو دا جهادي علمي قدري او کلتوري ولایت ته یو بل مجاهد ورور موږ تاسو ولایت ته راځي او دلته خدمت کوي، دا ډېرې فایدې هم له ځان سره لري. یوه فایده به یې دا وي چې په دغه برخه کې به چې کوم نوی رئیس موږ تاسو ته راځي هغه تجربې چې په دغو 4 کلونو کې په وزارت کې دوی هغه حاصلې کړي دي، له ټول افغانستان سره د دوی سروکار و، د افغانستان له ریاستونو له اداراتو سره دی به نن دغه ټول قوت په یوه ولایت کې محصوروي. د دغه ولایت د پوهنې ریاست لپاره نوی رئیس مولوي عبدالحق حقانی په چارو کې د استادانو، اداري کارکوونکو او ولسونو همکاري اړینه وبلله او په پوره توان یې دوی ته د خپل مسؤلیت د ترسره کولو ډاډ ورکړ. د تاسې همکاري، د تاسې هر وخت موږ سره هم نظري ډېر ورته هغه لرو، ځکه زه یو عاجز بنده یم، تنها هېڅ هم نشم کوی. چې تاسې موږ سره پوره همکار نه یې، تاسې پوره موږ سره هم نظري نه یې، تنها په یو صورت باندې هېڅ هم نه کېږي. د دغه ولایت مقام او پوهنې ریاست کارکوونکي د پخواني رئیس مولوي محمد عثمان هوریت له کړنو خوښي څرګندوي او نوي رئیس ته د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکوي.